حدیث کې رسول الله پیدا دام ذکر کړی دا الماهر بالقران چې کوم یو انسان په قران کریم باندې ماهر او بلیږي کوشش کوي قیامت کې رب العالمین مع السفره الكرام البرره الله د عزت منو ملائکه سره راځي مکه د نیکانو سره تجي هغه په مجلس کې راوچتيږي تم من قبل تعالی حشريږي پر قران باندې دا ګور به شي باندې حشريږي نه او خاص کر یو فائدہ دام دا رسول الله فرمایي چې شیطانان د قران ولا نډیر لري ګرځي شي دا کور نډیر لري چې باندې قران تلاوتي خاص کر سوره بقره انسان چې قران تلاوت کوي یو انسان د عقل رڼا کوي زړه کې به د قشن د حکمت نه ډکي او د حکمت او د علم شنی به دي انسان رواني دا یاد ساتي چې کوم سړی هغه دنیوي علم کوي او دغه سره سره د قران تلاوت هم کوي د قران تفسیرونه ګوري دا به وګوري چې دې تفسیر د وجنه دغه په دنیوي علم کې څومره ترقی راځي امتحان په وخت کې به وګوري هغه خلک چې هغه د قران سره تعلق ساتل دي او هغه تلاوت کړي دي هغه چې انسانانه او بدرسونه کې موچتي اگر کاغه انجنیر یا اگر کاغه ډاکټر ولې نه د قران د وجنه او بل نشه په فائدہ پکې دا چې د رسول الله د نبوت رڼا چې قران دې هغه د انسان لور کې دي چې معنا دغه په اولاد کې راځي العلماء ورثه الانبیاء امر اولاد دي دا او بل نشه خبره ده چې کله انسان د قران حامل او د قران قاری د شي انسان د جاهلانو سره جاهل کېږي ځکه قران موږ له تربيت درکې جاهل سړي سره کله مخامخ شول نشي ورته چې قالو سلاما ما مکا پریم ده دلیل نه بده باندې چې سپین کتاب دی خون کې کتاب دی کیسه کتاب مزیدار ناشنا فائدہ به کې دا چې د انسان د ځړه آبادی کې بری قران باندې کورونه چې آبادی کې بری قران باندې او په دې کې د خیر او د برکت په سلی دي چې کله انسان د قران سره تعلق سره دې بس الله خیر راولېږي خیر برکتونه ورته راولېږي چې اتواله او نشه فائدہ به کې دا چې څومره انسان د قران سره تعلق ساتي هغه به مغمر عاجزي کوي او هغه رب العالمین قدر دې پر ځړه کې پری واقع کیږي د قران علماء تاسو ګوري هغه د الله نه به دي شيریږي چې بل څه ګمره نه یریږي وجه دا چې دا قران څلې لږ کې موږ دماغ باندې دا خواري کې او دا انساني کې چې خلکو زمونږ الله ګور ډېر لوی دی او دا الله د عظمت والا دی او دا د عرش والا دی او دا پورا علم والا دی او د عاجزي په کار دی په خبره کې ګوره دا خبره مقابل کې بل څه خبره ټینګيږي دا هغه به شان وګورځي ولريږي کیسه عقیده او بل نشه خبره ده چې کله انسان د قران تلاوت وکړي او دا رب العالمین له وسیله کې پیش کړي څنګه الله ګوره په دې باندې دعاګانې هم شړي له قبلې کیسه وسیله ده نیکه وسیله او اهل د قران هغه انسانان دي چې هغه د رب العالمین د قران دوی یادېږي او بل بری کې انسان له پروايي قسم ته نه نصیب کیږي دا فضیل القران وي حتی تر دې پوري علماء به دا خبره ذکر کړې ده چې نور په دې چې کله انسان د قران مطالعه او بشوي ګوري او د رسول الله په حدیث کې بیا راځي یو دا چې سړی د جهنم د اور نه به بچ کیږي او په دې باندې رب العالمین رضا راځي رضا زمونږ د الله کامیابی ګوره پم دی دا کامیابی ګوره په دې باندې راځي چې انسان کله تقوا کوي او بده کې تزکیه وي دغه شان بده کې توبه مسله وي ایمانی اعتقاد او د قران تلاوت او دا قران سړي نه غلاره کوي دنا صراط المستقيم رب العالمین من لني غلاره وخایا قران کې رب العالمین فرمایي ذالک الكتاب ني غلاره دا قران د اخر کو د صحابه په شراوانی کې قران بشرا شي در هدایت کتاب دی دا زموږ د الله رسول چې کله شاوني ولا دا انسان به بالکل نامراد نشي او قران کې رب العالمین د مؤمنانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې چې قران له وګ دی دغه د کی خبرو تابعداري کې د عظمت د په هدایت باندې درب د خاله او بل نشه مسله په کې دا چې انسان قران لګینی په دې چې انسان باندې زموږ د الله د رحمت مسله راځي د انسان د سینې په دې باندې کولويږي او د قشم بده کې شفاء او صحت ډیر په دې کې علماء ذکر کړی دي چې دا